شیخ صاحب محترم اول خدا وضاحت وشي چې لکه ځوان چاته ویل کېږي هر کس نن سبا وایي که بوډا یې هغه وایي زه ملا ځوان یم او که بل یې هغه وایي زه ملا ځوان یم. اسلام کې ځوان هغه چاته ویل کېږي چې په هغې باندې احکام شرعیه دا فی نافذ شي. جنتي ځوانانو چې کوم عمر ښودلی شوی نو هغه 33 کلان دا په 33 کال عمر کې سړی هلته. شیخ صاحب محترم په اسلام کې د ځوانانو کوم اهمیت ذکر دی؟ یو غټ فضیلت د انسان د ځوانۍ دا دی چې دا عبادت په دې وخت کې چې وشي کله چې انسان ځوان وي دا الله تعالی ته ډېر زیات خوښ دی. ځکه بوډاتوب کې شیخ صاحب تاسو خبره هم کوئ بل کار خاص هم نشته کرکټ هغه نشي کولی فیسبوک یې هغه نشي کولی اگر چې بوډاګان شته زه به هغه ټیک ټاک یې شروع کړي خو هغه به استثنایي نو بس بیا مسجد کې خود ناست خو ځوان سره موقع ډېري که دا شیخ دا ځوانان په څو قسمي اقسام شته په دې ځوانانو کې وخت المراتب او ځوانان 3 قسمه دي شیخ صاحب. یو هغه ځوانان دي چې هغه د دې الټه دي اپوزیټ کوم وخت متضاد هغه د دې چې دنیا په هغوی باندې غالب وي دین د هغې ښکته تا چې نن هغې ته لاس ورکړه تا دروازې کلاو تا د زنا دروازه کلاو تا د فحش دروازه کلاو تا د ازادۍ دروازه کلاو ستا عزت نیلام شو. نبی صلی الله علیه وسلم چې هغه ښځې باره کې بدي بیانه کړې چې خپل خاوند ته بله جینۍ بیانوي چې هغه داسې ده او داسې ده وایي دا داسې ده لکه هغه چې په سترګو باندې ګوري. شریعت موږ ځکه منې کړو چې لاس مه میلاوئ دې کې به ستا سبا شهوات راوباري. هغې ته موږ دا وایو چې دې طرف ته میلان مه کوه کږېږه مه دې طرف ته مه کوه د دې نه مو واخله د دې نه مو واخله درمیان کې مزل وکړه. یو کس زموږ خبره وه نو ما ته فارکس مطالعه خبرې وکړې نو هغه فکر کوي دا مولیان دي بس خبر نه وضاحت وکړه چې نادج دي پیسې چې ما ورته کله د هغه خبرې او د هغه رد مې شروع کړو سړی وایي ټول خلک نن سبا حرامې ګټي دی ونه ویل چې زه مسلمان یم چې لکه زه یې ولې وګټم. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو یو ځل بیا یو نوی موضوع نوی ټاپک د رڼا سټوډیو. محترم ورونو موضوع چې خبرې پې کول غواړو هغه ځوانان دي. ما چې ګوګل کې سرچ کړ نو د مسلمانانو تعداد د بلینانو نه اوړي بلین نه زیات 2 بلینه داسې خواوشا کې نو په دې کې چې ما د ځوانانو تعداد ولید نو هغه تقریبا 30% دی 10% هغه ځوانان هغه 40 کلن او دا چې په کې راجمع کې نو بیا ډېر زیات جوړیږي. نو دوی د اصلاح چې وشي دا غټ یو بدلون ولې په معاشره کې دې متعلق به ان شاء الله من خبرې کوو. شیخ صاحب بلال هم دعوت کړ. شیخ صاحب په خیر جزاک الله خیر بارک الله فیک. شیخ صاحب محترم اول خدا وضاحت وشي چې لکه ځوان چاته ویل کېږي هر کس نن سبا وایي که بوډا یې هغه وایي زه ملا ځوان یم او که بل یې هغه وایي زه ملا ځوان یم دا ځوان چاته ویل کېږي چې ځان وپېژني. اول جزاک الله خیرا بارک الله فیک. شیخ محترم ستاسو هم مننه او د رڼا سټوډیو چې څومره ټیم دی دوی هم مننه چې وخت په وخت باندې دین لپاره کار کوي او داسې موضوعات مخې ته راوړي چې هغه مهم وي د معاشرې سره تړاو لري. الله دې وکړي چې موږ په دې موضوع باندې صحیح ترتیب سره خبرې وکړو. شیخ محترم لکه څنګه چې تاسو ته پته لري چې په هره مرحله کې انسان چې کله وخت تېرېږي عمر یې تېرېږي نو هغه دا وایي چې زه ځوان یم او احساس نه دی کوي چې یاره په ما کې لا اوس هم قوت او طاقت شته. اگر که سړی بوډا هم شي بیا هم وایي زه ځوان یم. یو شرعي تعریف دی د ځوانانو لپاره یو د پښتو تعریف دی یو فلسفي تعریف دی او یو زموږ ستاسو د عامې ټولنې تعریف دی. اول به دا ټولنه ته رامخې ته کړو. ځوان په ټولنه کې اگر چېرته وایي چې څوک منډه ښه وایي کار کوي خدمت کوي مړی ژوندی کوي ترتیب کوي یعنې د کار روزګار والا سړي ته زموږ معاشره کې ځوان وي. اگر که د هغې عمر هر څومره وي خو دې ته ځوان. یو د فلسفیانو تعریف دی. فلسفیان چې کوم ارسطو دی افلاطون دی دې په ورته نور کوم خلک دی هغوی وایي ځوان هغې ته وایي چې په هغې کې دومره قوت او انرژي وي چې د معاشرې دا رخ ترتیب دا بدل کړي یعنې په معاشره کې بدلاو تبدیلي راولي. دریم چې کوم اسلامي تعریف دی د ځوانۍ دپاره نو اسلام کې ځوان هغه چاته ویلی کېږي چې په هغې باندې احکام شرعیه دا فی نافذ شي او د هغې بیا عمر ښودلی شوی دی چې یعنې د 15 د 14 کالو نه واخله سړی بلوغت ته ورسي بالغ شي د احکام شرع په دې باندې نافذ شي د دې نه واخله تر د 40 کلنۍ پورې د اسلام موږ ته یو ترتیب ښودلی هغې ته ځواني ویلی کېږي. د ځوانۍ عمر ته پکې سړی رسېږي یعنې هغه د ځواني چې کوم اوج دی هغې ته سړی ورسي ابتدایي وشي یعنې د 15 کلنۍ نه سړي هغه نشونما شروع شي او 40 کلنۍ ته چې کله سړی رسېږي د ځوانۍ هغه ترتیب ته رسېدلی د دې وجې نه موږ سوچ وکړو جنتي ځوانانو چې کوم عمر ښودلی شوی نو هغه 33 کلان دا په 33 کال عمر کې سړی هلته نه به ډېر هلک وي نه به ډېر بوډا وي درمیانوالی د ځوانۍ کې به دغې نو دې ته ځوان ویلی کېږي. مختلف تعریفات دي. اوس زموږ په لیز باندې موږ چاته ځوان وایو موږ هغې ته ځوان وایو خاص کر چې کوم عوامي ټولنه ده چې ښه خواړه خوري ښه مړی کوي ښه کوداله وایي ښه بیلچه وایي یعنې د هرې پارټۍ بیا د هر خلکو خپل یو تعریف دی د ځوانانو چې دا یې کړی.
او اسلام کې ځوان هغه چاته ویل کېږي چې په هغې باندې احکام د شرع نافظ شي او دغه عمر د هغې ته ورسېږي ته ځوان ویل کېږي. شیخ صاحب محترم په اسلام کې د ځوانانو کوم اهمیت ذکر دی؟ ځوان دپاره کوم خاص حدیث قرآن دې د باره کې څه ویلي که نه ملګري دا واوري بس زړې خوشحالې شي لکه زموږ ذکر هم قرآن او حدیث کې شته دی. بالکل شیخ محترم تاسو په هغې باندې پوه یئ چې ځواني یو ډېر مهم رول لري او ډېر بهترین عمر دی په عبادت کې هم په هر ترتیب کې. دې وجې نه اسلام دې لپاره ځان یو ترتیب برابر کړی او د ځوانانو ټولنه ستایلې ده. په دې الفاظو باندې لکه سوره کهف که موږ وګورو الله تعالی فرمایي هغه خلکو ته ځوانان ویلي چې کوم د کفر په خلاف راپاڅېدل. د کفر نه مراد زموږ دلته دا دی چې کوم مخالف پارټي وه، یعنی هغه خلک چې هغې انکار کوي د وحدانیت د الله تعالی نه د اصل لارې نه لرې شوي هغوی خلاف یې وکړو. څوک د بادشاهانو د کورونو ځوانانو نو الله تعالی هغې ته ځوانانو ویل چې دغه ځوانان دي انهم فتیة آمنوا بربهم چې چا ایمان راوړو په الله تعالی باندې او د وخت د خلکو نه یې بغاوت وکړو سمه لاره انتخاب. شریعت دغې ته قرآن دې ته ځوانان ویل. بیا په احادیثو کې د ځوانۍ یا د ځوان سړي د عبادت د ځوان سړي د زندګۍ ډېر زیات فضایل راغلي. یو غټ فضیلت د انسان د ځوانۍ دا دی چې دا عبادت په دې وخت کې چې وشي کله چې انسان ځوان وي دا الله تعالی ته ډېر زیات خوښ دی. او حدیث کې راځي الله رب العالمین تعجب کوي هغه انسان ته چې لیست له صبوة چې ځوان دی خواهشم دی هر طرف ته د گیر چاپیر یو ماحول کې راګیر دی فتنې دی کرایسس کې راګیر نت دی مثال هر رقم فتنې دی او دا هر شي کې دا راګیر دی او الله تعالی د انسان تعجب کوي چې دې لپاره هغه ناجایز خواهش نه الله دې ته خاندي تعجب کوي وته. بل حدیث کې راځي د ځوانۍ عبادت دا په ټولو عبادتونو باندې یعنی سړی چې په ځوانۍ کې یو کار کوي دا په دې نورو کارونو باندې ډېر اعلی او برتر دی په نسبت د هغه زندګۍ چې سړی وغورځېږي بوډا شي سپین ږیری شي یا خواهشات کم شي. ځکه بوډاتوب کې شیخ صاحب تاسو خبره هم کوئ بل کار خاص هم نشته کرکټ هغه نشي کولی فیسبوک یې هغه نشي کولی اگر چې بوډاګان شته سبا هغه ټیک ټاک یې شروع کړي خو هغه به استثنایي نو بس بیا مسجد کې خود ناستې خو ځوان سره موقع ډېري که دا فحاشت ښیي او کاسې جایز خواهشات ښیي هغه نه بعد هم چې مسجد ته ځي نو دا تایید بالکل ځکه انرژیټیک وي انرژي پوره وي بدن نشونمایي کېږي خوراک پورې ترتیبات ته نو هر طرف ته سوچ نو دې وجې نه ته هر قسم هغه مسله رامخې ته نو دې وجې نه د الله تعالی رسول فرمایي چې په ورځ د قیامت باندې به د عرش د سوري د لاندې یو هغه ځوان وي چې هغې عبادت کړی په ځوانۍ او دا به د انسان یو اعلی مرتبه چې انسان دغه ځای ته ورسېږي. نور هم ډېر زیات فضایل راغلي په دې باب کې چې انسان د ځوانۍ عبادت کوي په ځوانۍ کې دین ته وخت ورکوي نو فضایل ډېر زیات دي. شیخ صاحب محترم دا حدیث هم ورسره کوي یو ځای کون چې ګوره حدیث کې دی چې قیامت په ورځ به یو بنده قدم نه اخلي یو څو پوښتنې به کېږي یو د عمر پوښتنه ترې کېږي یو د ځوانۍ ترې خاص کېږي نو معلومېږي چې د ځوانۍ خاص فضیلتونه شته چې په څه کې دې تېره کړه. همداسې ده مهم حدیث دی دغه هم که سړی ورته سوچ وکړي چې ځوانۍ دپاره ځان له ونډه شریعت ټاکلې ده چې ستا له ما ځواني درکړې وه دا یې په څه کې تېره کړه نو زموږ ځواني خو موږ ته پته په څه کې تېرېږي داسې به نور ځوانان ډېر وي الله دې وکړي چې دا زموږ ځواني هم په صحیح ترتیب سره تېره شي. تاسو خبر چې لکه دا ځواني خلکو اټس مای لایف زما ژوند دی چې څنګه یې تېروم دا خبره غلطه څنګه تېرول به نه وي پوښتنه به دې کېږي دا د هغه چا دپاره صحیح ده چې هغه حدود نه مني. یو سړی ځان ته مسلمان وایي یو سړی کرسچن وایي که یو سړی ځان ته جیوش وایي یا داسې ایتیست وایي هر یو نوعه چې ځان ته چې ځان دې محدود کو دغه ځواني بیا ستا دپاره نه ده چې ته دا خبره کوې چې اټس مای لایف او دا زما زندګي ده څه چې کوم هغه به کوم نه دا چې په ځان لیبل ولګو یو شي ته ځان کېښودو سر دې کېښودو بس بیا هغه اصول په تا باندې اپلای کېږي او که ته نه منې د وحشي په شان ژوند کې د ځناورو په شان ژوند کې نو بیا خو صحیح ده بیا ستا ژوند ده چې څنګه تېر داسې تېر. شیخ دا ځوانان په څو قسمې اقسام شته په دې ځوانانو کې وخت المراتب او بیخي مهم سوال دی. ځوانان اقسام لري کوم چې ما خپله کیټګرایز کړي نو ډېر زیات اقسام لري څوک کارنده دي او څوک نه دي خو چونکې ټاپک ریلیټډ دی د اسلام طرف ته نو موږ تقسیم کړو دغه ترتیب باندې. ځوانان درې قسمه دي شخص یو هغه ځوانان دي متدینه ځوانان چې دین پرسته دي دین پاله به ورته موږ وایو چې دین سره ریلیټډ دي دنیا هم کوي دین هم کوي دین په دې باندې حاوي وي دنیا پې لږه لاندې یو دا قسم ځوانان. یو هغه ځوانان دي چې هغه د دې الټه دي اپوزیټ که موږ واخلو متضاد هغه دا دي چې دنیا په هغوی باندې غالب وي دین د هغې ښکته دین پاله نه دنیا پاله یو دین پاله او یو دنیا پاله. دریم قسم هغه ځوانان دي چې هغه متحیره ځوانان نه دین پاله دي نه دنیا پاله په دې منځ کې روان دي حیران دي چې دې طرف ته لاړ شم که دې طرف ته لاړ شم. دا درې قسمه ځوانان دي په دې ټولنه کې ژوند کوي. خو د هر یو ته ځان له چیلنجز
دین پالو ته دا چیلنجز دي چې دې ته صحیح منټور یا داسې خلک چې د دوی پالیشینګ وکړي برابري کړي هغه ورته نه مهیا کړي چې صحیح طریقې سره دوی نشونما وکړي تربیت ورته او که څوک دوی ته میلاو شي نو دوه قسمه خلک بیا په دې کې راځي یو په دین پالو کې ایکسټریم لیول ته لاړ شي تشدد پکې پیدا شي شدت پسندي پکې راشي یو پکې دې حد ته لاړ شي دین نه بیزاري وکړي شیخ تاسو د تشدد خبره کوئ نو ګوره نن سبا عصر کې خدا لفظ دوړه قسمه خلک استعمالي یو داسې چې اوس مثال ته یو حرام کار دی چې شریعت منې کړی ته وایي چې اندازه نه کوم نو دې ته متشدد وایي لکه اوس مثال یو واده دی هغه کې موسیقي ده ته وایي چې لکه نه زما هغه واده ځکه موسیقي پکې ده یا یو ښځه ده ته هغه ته وایي چې د ماماز وایي سره لاسونه مه میلاوه دې ته هم تشدد وایي ستاسو دا تشدد مراد دی که نه نه تشدد نه مراد زموږ دا دی تشدد دوه قسمه ده یو ذهني تشدد یو جسمانی تشدد تشدد نه موږ ذهني منو نه جسمانی یو که څوک د تشدد وایي چې موږ حدود د اسلام راخلو دوی ته ښایو دا تشدد نه ده د ذهن کې فرق تشدد دا ځکه چې اسلام ماته دا وایي چې ته موسیقي وکړه په واده کې کومه موسیقي هغه موسیقي چې پای کې فحش الفاظ نه په هغې کې غلطې خبرې نه په هغې کې د بل چا د خور او د مور صفت نه شوی په هغې کې داسې ټنګ ټکور نه وي چې کوم اسلام جایز کړي د هغې نه علاوه لکه تمبل شو دمبوره شو د دې نه علاوه اسلام موږ ته دغه شی جایز کړی دی موسیقي وکړه اغاني مو ورته ویلی کېږي ټپه مو ورته وایي غزل مو ورته وایي چاربیته مو ورته وایي رباعي مو ورته وایي هر یو شی د دې صنف چې د شاعرۍ دی دا وکړه خو د هغې لپاره دوه شروط دي یو دا چې ته فحاشي په دې کې مه خوروه لکه زموږ شاعري نن سبا څه شی ده دا ده نری املا تورې سترګې او غټې زلفان دا قیسې لکه دا خو ټول هم دا د شونډو د ملا نه تاویږي د دې نه تاویږي که دغه شاعر خپله خور په دې الفاظو باندې کیټګرایز کړي نو آیا د دې غیرت دې ته جواب ورکوي چې دا صحیح ده دا صحیح نه ده شریعت وایي دا مه کوه او بل فحش الفاظ یا شرکي الفاظ شاه مدینه سارے نبی تیرے در کی غلام لپیاتی او ټیک ده خو دا بل چاند تارو مې تو مرغزارو مې تو دا قصې دا شریعت د دې نه منع کړی ده هر چې موسیقي دا کولی شي موسیقي نه مراد څه شي میوزیک نه مراد څه شي اغاني ټپه غزل ده خو دا څه شي چې دغه یا تمبل یا دمبور دا وسره دا شریعت موږ ته جایز کړو خو د چا دپاره د هغه چا دپاره چې نابالغه جینکۍ دي یا هلکان دا کولی شي اوس نن سبا په دې شریعت کې موږ څوک منې کوو دا غټ هلکان وایي دا تشدد نه دی بل طرف ته دا دویمه مهمه خبره تاسو وکړه د پردې باره کې چې سړی زه منې کوم چې لاس مه وروړه او د دې دا تشدد وایي دا تشدد نه دی دا ستا دپاره هغه دیوال دی سیکیورټي ده چې تا ته موږ درکوو چې ستا دا حد دی د دې حد نه مه وړه تا چې نن هغې ته لاس ورکړه تا دروازې کلاو کړه تا د زنا دروازه کلاو کړه تا د فحشې دروازه کلاو تا د ازادۍ دروازه کلاو ستا عزت نیلام شو دا فیزیکل ټچنګ د زنانه د انسان کې یو تغییر راولي نو شریعت ځکه منع کړی چې ګور دا مه کوه خلکو کرنټ چې تا ته میلاویږي نو حتما سبا به ته د بدن متعلق سوچونه کوي نبي صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه ښځې باره کې بدي بیانه کړي چې خپل خاوند ته بله جینۍ بیانوي چې هغه داسې ده او داسې ده وایي دا داسې ده لکه هغې چې په سترګو باندې ګوري نو شریعت موږ ځکه منع کړی چې لاس مه میلاوئ دې کې به ستا سبا شهوات راوباري همداسې ده نو تشدد نه مراد که څوک دی دا تشدد نه دویم ایکسټریم لیول ته چې کله زموږ ځوانان لاړ شي نو هغه بیا ښکار کېږي د غلطو خلکو ګیمران هغه بیا د اخلي خرڅوي په هغې باندې هر څه کېږي قتل هم پې کېږي دماکه هم پې کېږي هغې باندې معاشره هم خرابېږي دویم کله چې متدینه دینپاله خلک ایکسټریم لیول ته نه ښکته شي نو هغه د دین نه بېزاري نه ولې هغې وجه څه د هغې وجه دا ده چې دا دین دې ته په صحیح معنی باندې تشریح نه شي چې تشریح نه شي هغه په دې کې شکوک شبهات پیدا شي دا د سوال چې کوم جستجو ده کوم طلب ده دا خو انسان کې پروت دی ذهن چې کوم دی تقریبا 4 قسمه دماغ الله زموږ جوړ کړي دماغ یو دی خو په دې کې 4 کوټې دي سپینه کوټه توره کوټه وړه کوټه او یو د دې نه شاته بله دا 4 ساینس د خپل نمونه وي دې کې دا یو قسم دماغ چې دا د لپاره دی چې ته به سوال کې جستجو طلب به کې دا خو ما کې پروت دی دا خو فطرت دی دا الله ماته راکړي زه به سوال کوم نو ته چې کله سوال جواب میلاو نشي دی کې بیا هغه دین نه بېزاره دا ګپ شپ دی د نورو ادیانو په شان نو یو قسم ځوانان دا دي چې دین پاله دی پای کې دا نقصان دویم قسم دنیا پاله دی نو پای کې دا چې هغه ته دا حدود نه خودلې دنیا وګټه بانک بیلنس کپڑا لباس خزا کور هر یو شی د ضرورت دا توک طبیعت دې نه موږ نه منع کړي ښه لباس ښه خواړه ښه ترتیب ښه خوراک ښه چکرې
هر یو شی چې نعمتونه دي الله سره لپاره پیدا کړی دي استعمال د دې نه موږ نه یو منشو. او بل طرف ته چې کله سړی په دې دنیا پالو کې ایکسټریم لیول د هغه خلک دي چې ایکسټریم لیول ته ورسېږي چې دین حدود مات کړي دوی هم د دین نه بیزاري کوي. مړه دا ګپ شپ دی مولا ته وګوره په جماعت کې ناست دی او دا کوي هغه کوي قصې کوي دا هم نقصان دي ته هم دا حدود پکار دي چې ګوره څنګه چې هغه طرف پاغي باندې انتقاد نه تفریط بینه بین چې کوم دین زمونږ د موږ ته میانه راوي راخودل نو په دې کې دا دریم قسم خلک وسره چې متحیر دي څو هغه ته موږ دا وایو چې دې طرف ته میلان مکوه کګیګه مو دې طرف ته مکوه د دین مو اخله د دین مو اخله درمیان کې مزل وکړه معلوم وګټه دین باندې معامل وکړه دین هغه چې مثال قال الله وقال رسول دنیا هغه چې حلالي یو کس زموږ خبره ونه ماته فورکس مطالعه خبرې وکړي نو هغه فکر کوي دا مولیان دي بس خبر نه وضاحت او د چنه د دې پیسې چې ما ورته کله دا هغه خبرې او دا هغه رد مشرو کو سړی وي ټول خلک نن سبا حرامي ګټي دا ولې چې زه مسلمان یم چې لکه زی ولې وګټم نو مطلب مال موږ من نه کو چې یو کسر دی خستا بي ام دبليو نه یې سره خبره ده مال الله ور کړی غري واخلي خستا مثال آیفون دی وسري مال الله ور کړی څه بل خبر نه هغه موږ بدینو به سبب و چې لکه مولیان خپل خلکو نه چندې غواړي خلکو ته و چې نه مال خشین دی نه مغه نه کو ایکسټریم موږ هغه لیول تم نظمال وګټه خو وګټه حلال وګټه دین باندې عمل وکړه قال الله وقال الرسول بالکل د دې وجنه الله تعالی موږ ته په قران کې دعا خو درلې چې اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه الله قران سورۃ بقره کې دا وایي چې بهترین په تاسو سوق دي چې هغه یو طرف ته نزي دوه غواړي هم دین غواړي هم دنیا غواړي نو ګور په موږ کې دا دعا کوم چې اللهم ربنا اتنا فی الدنيا حسنه خپل جون کې بچی مراله خزم مراله کور مراله بینن سمراله کپړه مراله هر یو شی د دنیا نعمت پکې راځي او په آخرت کې نه غواړي الله نه قتل پکار شي طریقې سره غیر لپاره مهنت پکار. شیخ صاحب محترم ځوانان اوس دا سوال وی چې راکه زه په دې معاشره کې څه کردار ادا کوم چې بدلون په معاشره کې راشي ځکه زموږ د معاشره د سبب یو بد قسمتي ادا ده چې موږ بلیدري په کلو کې خاص کردار کارو چې یو ځوان به یو خبرو کو یو مجلس کې نو دی بوډاګانو یا سپینګرو به سم دستیا کینو چې کینه مجلس کې ته خبرې نشي کولی یا خو مثبت خبره به کوله خو خبره به کوله هغه به معنی کاو چې نه په دې مجلس کې ته خبره ما کوه اې د صحابونو د اثر موږ ته ملاوي غالبا عمر بن بزان سره ابن عباس کینه او بل صحابي چې تراشه د مجلس کې خبره او بعض صحابه باندې بد لګیده دا ځوانان معاشره کې څه کردار ادا کوي چې بدلون نه ولي بهترین ځوان د معاشره یو حصہ ده او بل چې بداوي انداز ما خپل الفاظ دي چې ځوان زمونږ د معاشره په ځوان باندې ولاړه ده نو د معاشره چې کوم افراد دي هغه د لپاره کریټیسایز نه لري په کار چې په ځوان باندې وي ته مکو دا زمونږ د پښتو روایت دي دا غلط دي شریعت موږ ته اجازه نه راکړه او دا فطرت دا وایي چې یو سړی کشر راپاسي د مشر مخې خبره کوي ته څنګه کېدی شي به د بيد نه ده باید چې هغه د پراپر مقور کړی شي زمونږ د معاشره دا روایت دا ټیک نه دی په وجره کې ځان سره ځوان کینو هغه پوي کا هغه ته زده کړه کوي زده کړه چې نو کنه هغه سبا د معاشره یو رهبر دی ځوان څنګه په معاشره کې بدلون راوړي دا مهمه ده او دا غینه مهمه ده چې دا ځوان په معاشره کې بدلون راولي دا باید اول ځان بدل کی ځان سنبال کی په دینی علوم باندې دنیاوی علوم باندې او اخلاقی تربیت د دې ټیک د ځوان د پاره چې غواړي چې په معاشره کې بدلون راولم درې کارې دا وکي اول څه دینی علوم دې زده کی په دین دي ځان په دین معنی څه مطالبه کوي استعمالي کوم خونه د چا په خله باندې چې مولا مفتي شیخ قاری وغیرہ وغیرہ استعمالي کوم خونه دا دې ځکه دویم دنیاوی علوم ټیکنالوژي دا ور دي ساينس ته فکشن دا ور دي باید چې ځوان سره د دینی علومونو دنیاوی علوم هم زده نو دا سمبال شي برابر لکه تل یو چابړي کې کوم یو شی واچو ابل را یو چتی نو باید چې په دې چاوړي کې هم څه پراته دی کې د توازن برابرۍ متوازن به نو هم د دینی هم د دنیوي تعلیم ځوان زده کی دا چې زده که هغه سره مهم هغه تربیت ته اخلاقی تربیت ته روحاني دا هم مهم دی که یو ځوان غواړي په معاشره کې بدلون راوړي درې خبره شو دینی تعلیم دنیوي تعلیم او د چې کوم ذهني او اخلاقی تربیت ته دادی وکي وس چې تکله دې ځوان دا کولای شي معاشره کې کردار معاشره کې څنګه کردار راوړي معاشره کې کردار چې دا ادا کوي او بدلون راولي هغه داسې ده چې معاشره کې تزان ته مسلې پوینټ اوټ کړي دا مسله ده مسله د څه شي ده بیروزګاری ده مسله د څه شي ده تنګستیا ده معاشره د څه شي ده کون ذهني ده معاشره د څه شي ده بد اخلاقی ده معاشره د څه شي ده معاشره کې مسله د څه رسم رواج دا ځان ته پوینټ اوټ به کټګورایز چې د کومه مسله ډیره مهمه ده د دې لپاره ته مطالعه دا ولوله د کوم مثبت اړخ د کوم منفي اړخ چې دا دی وکړو دا مسله ته راويست دا ځان ته برابر کړي چې په دې باندې وځکار ته ځان له کار نشي کولای ته په ځان لپاره ټیم جوړې
ټیم کې د ځان سره داسې خلک واخله چې فکري طور باندې تاسو سره برابر ذهني طور باندې تاسو برابر اگر که پای ګډېر خطای خو په دې مسله کې تاسو سره برابر دی هغه واخله ټیم ورک د ځوان لپاره دا مهم دی په معاشره کې د مثبت کردار لپاره په یو لاس باندې خلکو دغه نه وایي یو لاس نه پړق نه خېږي دا صحیح خبره ده درېمه مهمه خبره په دې شی باندې پیل وکړه د سینه چې تاویره دا مثال په تور په معاشره کې مشوره خان کاروایی باندې مشوره خان ډیر لکه داسې وکړه لکه څنګه وکم بیا سره خودتنې ترتیب وځنه جلکه داسې وکړه داسې لاړ شي دا شی په عمل کې راولا په دې باندې پیل وکړه ته به یو ځل غلط شي دوه ځل درې ځل خیر دی په معاشره کې وستا هغه ترتیب شروع شي نو ته په معاشره کې بدلون راوستې شي مهمه خبر چې الله موږ ته په قران کې هغه فرمایلی ده ملامتیا نه مېره چې لکه پلان کې برته دا وي هغه نه دا به شاته ورته لا يخافون لومة لائم دا مهم سوچ پکار دی نو ته بیا ځوانه په معاشره کې کردار ادا کولای شي او معاشره بدلولای شي خلک بسوي د ټکی نزان ما یاروا خلک بسوي خلک ډېر څه خلک زمانه پریتا نه پریدي الله نه پریدي پیغمبر نه پریدي خلک بسوي خبر نه مزان خلک بسوي خبره به څومره سند شیخ صاحب غوي موسی عليه السلام یو ورځ وی الله سبحانه وتعالى دوی دا خلک ما پسې خبرې کوي ځکه هغه به خبرې کولې دا فلانه دی او دا دی نو الله سبحانه وتعالى چې ما پسې خبرې کوي ځان نه زناړو مونږ ته نه څنګه واړو مطلب د خلکو خبرو پسې به نه ګرځي شیخ دا ځوان څنګه بیلاری کیږي کوم اسباب دي چې هغه سړی وږي چې لکه ګورځي یو ډاکټر ته سړی ورشي ته وایي چې لکه ستا دا مرض دی او دا پریزونه دي ستا نو ځوان کوم پریزونه اختیار کړي چې هغه د ګمراهۍ نه ځان لري کی مهمه ډېره مهمه ده شخص چون کې مونږ هم په دې کیټګوري کې راځو ځوانانو کې د جذبې ماده ډېره زیات جذباتیت پکې افراطیت پکې بس هغه طرف ته دی میله ډېر د عوامل دي چې ځوان په هغه باندې خطا کیږي د سوچ وی فکر وی هغه اولوبي ځکه 14 کلن ځوان تمیز نشي کولای په نسبت د 20 کلن ځوان ځکه چې د 14 کال ژوند تیر کړی هغه 20 تیر کړی 14 کال هغه د دنیا ډیر په دنیا کې تیر کړی هغه فیصله دی په نسبت حق کولای شي تجربه وي خلکو ته سبقونه ورخینو هغه 14 کال تجربه ده او دا چې کوم د هغه نه کشم نو مونږ کې جذباتیت ډیر نو ځواني زموږ د ولولو ژوند دی د جذباتیت ژوند دی د دې وجې نه موږ ته ډېر زیات چیلنجز مخې ته راځي شیخ ته اوس دا خبره کوي چې جذبه ځوانانو کې ده نو لکه دا وایي چې جذبه راکېنی نو زه به څنګه په دین باندې عمل وکړم جذبه خو همدې ته ویل کېږي چې زه د الله او د رسول په احادیثو باندې یا په دین باندې عمل یا دنیایي امور هغه کې یو جذبه پکاري ستا د جذبې نه کومه جذبه مراد هغه دیني جذبه ښې که نه هغه د شریعت د اصولو خلاف یو جذبه په خلکو کې راپارېږي هغه ده چې بس یو کس وګوري فرض کاسې مثال دیو سره ذاتی کم بدی یو سره نه لګیږي دې ته نوم ورکړي چې الولا والبرا زما سره الله لپاره وي نفرت دې دغه یادوي که نه دا دویم ما چې ذکر کړي نه د الله لپاره خو جذبه سیده خو غیر شرعي جذبې زموږ یو جذبه د حدودو درنه غیرت چې هغې ته شریعت الولا والبرا وي د الله لپاره دوستي د الله لپاره دشمني دا نه د جذبې نه مراد زموږ هغه جذبه ده چې هغه غلطه جذبه ده حدود کراس شوي دي لیمټ نه دی معلوم د په ذهن کې ځان له یو اصول جوړ کړي د اصولو نه ماوره زما په خبره پوه اصول جوړ کړي د اصولو نه ماوره اصول دي خو د دنه اصول دي دنیا لپاره د اصول نه دي د پاغي باندې لګي دغه جذبه یاد چې دا جذبه دا جذبه لیونتوب دغه جذبه یادوم دا زما مقصد دی چې په دې کې دغه جذبه او نور د انسان په جون کې د ځوان په جون کې جذبه وي دغه جذبه چې په اصول کې دنه استعمال شي د سي جذبه بیا مونږ ته ځوانان راکړي د احمد شاه ابدالي په شان ځوانان راکړي د محمد بن قاسم په شان ځوانان راکړي د عمر بن خطاب په شان د علي په شان رضی الله عنهم د سي ځوانان راکړي مقصد دا چې یو کس دی هغه وایي چې زه د معاشرې بدلون کوم قرآن او حدیث د خلکو کې راشي خلک ګناه کوي سیده ګناه نه نفرت وکړه خو د خلکو نه نفرت مه کوه خلک چې په کومه ګناه کې دي هغه د وجنې د اسلام نه بهر کول مه کوه خپله غصه په هغو باندې سړوه مه چې بس چا ته چې کار کېږي نه بدلون دپاره سوچ وکړه چې لکه بدلون به پکې راولم خو ترحم ماده د ستا په زړه کې پروت دی دا مهمه ده شیخ صاحب ځکه مهمه ده چې ته څنګه یو سړی د ګناه د وجې نه د هغې نه نفرت دا زموږ عقیده نه ده د اهل سنت والجماعه عقیده دا نه ده چې ته انسان نه نفرت وکړه نه نفرت د ګناه او بل دشمنی مکه کې د کافر سره دشمن سره الله تعالی موږ ته اصول راخودي چې ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اصول کې نه
نو ځوان ولې بې لارې کېږي؟ دا اوس مهمه خبره شوه. ځوان ځکه بې لارې کېږي چې دې ته چیلنجونه ډېر زیات وي. د معاشري چیلنج، د کورنۍ تربیت، اخلاقي تربیت، د ټولنه کې ژوند، د چې کوم سهولیات د انټرنیټ وغیره دا ورته متعلق وي. اول تربیت مهم ده په کورنۍ کې، دا بیسیک ده، دا بنیاد بیس چې ورته وایي. دا چې کورنۍ ټیک نه وه، مور مثال په تور ټیک نه وه، د ټیک مطلب دا چې د اصولو موافق کار دی نه کوو، بې اصولي کوله، لحاظ یې نه ساتو، لیمټ په ده کې نو، پلار یې داسې یو، ترونه ورونه معاشره د دې خاندان داسې یو، نو د تربیت خطا کېږي. دا یو سبب جوړېږي دا چې ته ګمراه شي. دویم معاشره چې کومه ده، که معاشره د ځوان دپاره صحیح نه وه، په معاشره کې دینداري نه وه، په معاشره کې نظم و ضبط نه و، په معاشره کې انسانیت نه و، موږ به داسې وو، نو دا معاشره دا ځوان خرابوي. ولې؟ کشر الک د 4-5 کالو چې کله راغټ شي دی کې ادراک ماده پیدا شي، دا سوچ کوي، ګوري چې څوک څه کوي هغه دا کوي. نو معاشره چې څه کوي دا معاشره به دا افیکټ کوي. که ښه معاشره وه ښه کردار، که بده معاشره وه بد اثر دا په دې کې. دویم درېیمه خبره دا ده چاپېریال، ټولنه د خپله ذاتي ملګری، استاذ، چې کوم د اقربا دي، ریلیټیو چې ورته وایي نږدې، دا که چېرته دا ټیک وو خو معاشره کې ځوان مثبت کردار ادا کولی شي. که ټیک نه ځوان بې لارې کېدلی شي. څلورم کوم سهولیات چې درته موږ ورکړي دي، انټرنیټ، موبایل، لیپټاپ وغیره، کوم ماحول، دا هم دا افیکټ کوي. چې موږ ته څه شی ورکړي، انټرنیټ ورته ورکړی، اوپن سرچ دا کولی شي، هر یو شی د دنیا مواد دلته پراته دي. موبایل دی، 1,00,000 روپۍ موبایل مې ورکړی دی، په دې کې دا هر یو شی سرچ کولی شي. که چېرته ریسټرکشن په دې باندې موږ ولګو چې یاره ښه معاشره، ښه تربیت، ښه کورنۍ، ښه لینګویج، ښه انسټیټیوټ او ښه انټرنیټ ته موږ ورکړو، نو ځوان نه بې لارې کېږي. خو چېرته د دغې ریسټرکشن موږ ونه لګو، د ځوان دغه سبب لاملونه دا دي چې ځوان دا ګمراه کېږي. په دې کې خاص کر تعلیمي مراکز چې کوم دی مهم رول دی په دې کې شخصي یا استاذ. ځکه شاګرد چې ما ته راشي، نو دا خبره تاسو که شیخ همدا سوال به زه وکړم چې دا زموږ تعلیمي مراکزونه آیا دې لپاره جوړ دي چې ځوان تربیت هلته وشي؟ تاسو څه محسوس کوئ؟ نو شیخ صاحب محترم، دا د کې فرق به موږ ښه هم شته، بد هم شته. ښه خلک هم شته، بد خلک هم شته. او دوی تقسیم الله تعالی کړی، بلکې د عبادت نه دی چې کله شیطان د آدم علیه السلام سره لانجه شروع کړه. آدم علیه السلام چې کله الله تعالی پیدا کړ، فزیرونو د واقعه ذکر کړی ده چې شیطان به داسې درته وایي چې دا ټول سورې دا ډېر زر ګمراه کېږي. همداسې وشوه. ولې؟ نفرت اغاز د هغه ځای نه وشو چې وشو. آدم علیه السلام الله تعالی پیدا کړ، د هغې نه حوا پیدا کړه، او شیطان راولګېد، د هغې سره یو لغزش پیدا شي، او الله تعالی آدم ته ویل چې دا سړی ستا دشمن دی. خو بیا هم شیطان راولګېد، دوکې چې دوکې کړه، الله تعالی هغه 3 واړه د جنت نه راویوست چې کوش اهبطوا منها جمیعا، هسې ټول کوشي. د دشمني دغه ځای نه شروع ده، د ابد نه ده چې کله د انسانیت پیدا شوی دی. اوس چې کوم انسټیټیوټ دی، دې کې 2 قسمه دي، د ښو خلکو او د بدو خلکو. موږ دا نه وایو چې دیني مجالس دا ښه دي او دنیاوي دا خطا دي، نه. دینی مدارسو کې، دینی انسټیټیوټو کې هم ښه شته او په دنیاوي کې هم شته. په دیني کې هم خراب شته او په دنیاوي کې هم خراب شته. موږ به د ښو او د بدو تمیز وکړو، یعنې دا فرق به موږ نه کوو چې دا دنیاوي ده دا دیني ده. که دیني مراکز آباد وي په اصولو باندې چې کوم د شرع اصول دي، ټیک ده، هغه ځوان دپاره ټیک، هغه بیا اثر لري مثبت. یو کس سوال وکړي چې کوم اصول دي، په څه باندې زه یو دیني مرکز کې داخله کوم، یو مرکز ګورم چې زما دین هلته محفوظ شي، دین زده کوم، کوم شی ورته وګتلی شي چې لکه دا شی پکې یو خرافات، بدعات، شرکیات دي درښودل، دې نه به ځان ساته. دا وضاحت ورته وشي. بالکل. اصول دا دی قرآن حدیث. خلک تقسیم کوي، قرآن ځان له اصول، حدیث ځان له ځان. دا اصول تقسیم خطا دی. قرآن حدیث مطلب که څوک دا وایي چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، دا عطف دی، نو د کله دپاره د جمع مرازي. زما خپل نظر دا دی چې دې کې تقسیم نه دی. زموږ یو اصل دی قرآن حدیث. قرآن اصل دی، متن دی، حدیث د هغې تفسیر دی. نو تشریع او په اصل کې فرق نه راځي، نو دا تقسیم هم خطا دی. زموږ یو اصل قرآن حدیث. قرآن حدیث وګوره چې دلته شریعت بیانېږي، قرآن بیانېږي، حدیث بیانېږي، رسول الله سیرت بیانېږي، او اصل دین ښودلی کېږي که نه؟ که ښودلی کېده دغه صحیح دی، دغه مرکز دی، دلته لاړ شي. که چېرته خرافاتو، مضر، قصه، قلنا، قیله، سمعتو، فلان، دا قصې وي، دین نه بیانېده، نو دلته نه ځان وساته. همدغه شان دنیاوي انسټیټیوټ دی، دلته که چېرته ستا دپاره
هغه شی تا ته ښودلی کېده چې د کوم مقصد دپاره تللی خو صحیح ده زده کړه خو د اصولو دننه هغه څه شی د اسلام دننه چې ستا پکې د بېحیایي نه پیدا کېږي مخلوط نظام نه راځي زنانه د هلکانو سره نه کېږي جنکۍ د سړو سره نه کېږي داسې قصې پکې نه وي کنسرټ پکې نه وي د بېحیایه ترویج نه وي الحاد ته کار نه وي دا قصې پکې نه وي دا بیا اصول دا صحیح ځای نو دا اثر لري خو چې کوم موږ سوچ وکړو اوس په دې دور کې انسټیټیوټ چې کوم بهترین انسټیټیوټ دی کم دی بلکې په نشي سر نور خلک د بزنس لپاره لګیا دي او کار کوي یا د غیرو په اما باندې لګي دي زما ځوان خرابوي نو دا اکثر چې کوم دنیوي تعلیمي مراکز دي په دې کې دا شته دی زما ځوان خراب شو زما ځوان خراب شو زما استاد خراب شو ولې په هغې باندې کار کېږي ان جی اوز لګیا د فنډینګ کوي پیسې راځي حکمران زما وده دی دغه زمونږ هغه مخیر حضرات ته چې هغوی د پیسې مثال په رستورانت او په دې باندې لګي په یو ښایسته تعلیمي مرکز باندې ولګوه چې هغه کې د اسلام اصولو رعایت وشي یو هلک یو جنۍ سپریټ ایجوکیشن پکې یو ښایسته تعلیم هغو ته ورکړی شي همدې متعلق سوال لري شیخ صاحب د همدغه تعلیم متعلق چې یو ځوانه جنۍ ده هغه تعلیم حاصلوي اعتراضونه شته موږ هم لیدلی دي چې په سکولونو کې تاسو مخکې وضاحت وکړو یونیورسټیانو کې هغو ته ماحول نه دی مهیا چې کوم په کار دی فحشا پکې ډېره ده نو آیا د ښځو د تعلیم مطلقا منع شي بند شي که نه دا سیستم ورته بدل شي ترتیب برابر شي د هغو تعلیم جایز دی بالکل جایز دی اول خو زه په دې باندې خبره وکړم چې ممکن دا فرق چا کړی چې دا عصري علوم دي دا دیني علوم دي دا مهمه ده چونکې په دې ملک کې دې سره تعلق ساتي دا ملک د مسلمانانو په جدوجهد باندې رات شوی اوس پته نه لګي چې مقصد د دې څه د موږ ته اندازه نه لګي موږ کې دا تقسیم د 1932 یا 33 نه په دې خوا راغلی یا 1913 وال زموږ نظام تعلیم کې ګوتې وهلی شوي د دنیا نظام تعلیم اوس هم دا فرق نه کوي چې دا عصري علوم دي او دا دیني علوم کوم چې اسلامي ملکونه دي یا الته اسلام غلبه راغلی دا ملکونه یادوم کوم چې جمهوري ملکونه دي سیکولر ملکونه لیبرالز ملکونه هغه نه یادوم هغوی دا کوشش کړی چې زموږ نظام تعلیم خاص کر بری صغیر پاکستان هندوستان بنگلاديش او ورته چې د دې کمې نورې خطې ده دا فرق دلته چا وکړو دا فرق کړی لارډ میکالې هغه سړی و چې دې صرف د بری صغیر په نظام تعلیم کې ګوتې وهلې دا چې کله راغلی دلته جنګونه ډیرو دا خلک نه تسلیمېدل جهادي جذبه وه او دا بهترینه جذبه ده چې انسان کې د جهاد ولوله وي جذبه وي ځکه موږ خو د اسلام پنځم رکن دی جهاد الله تعالی په لاره کې جهاد دا چې کله راغلی ویې کتل چې دا خلک زموږ ته تسلیمېږي ولې نه نظام ګوتې وهلې یو شی راویستو چې نظام تعلیم دی هغه دا ده چې دلته ساینس هم شته دلته فلسفه هم شته دلته منطق هم شته دلته فزیکس هم شته دلته کیمستري هم شته دلته قرآن او حدیث هم شته نو هغې جداوالی راوست کالج یونیورسټي سکول جدا او مدرسه دا جدا نو چې کله فرق رالی نو مولوي صاحب داسې لاړو او ډاکټر او ټیچر صاحب داسې لاړو لارې جدا شوې جدایي راله فاصله راله نو بدګمانیانې راله اوس دغه مولا یا دغه عالم دغه استاذ ته احترام نه لري او دغه استاذ دغه ډاکټر عالم ته احترام نه لري ټول نه یادو شته ښه پکې شته ښه شته هر یو ټولنه کې ښه او بد شته خو که موږ عموم سره خبره وکړو د هغې ته احترام نه دی ولې هغه فرق راغلی دلته نظام تعلیم جدا شو جنۍ به سکول ته ځي مدرسې ته به ځي هلک به هم ځي دا خلک جدا او دا جدا ته به څه کوې ته به دفتر سنبالې نیکټایي به دې چولي د ځوان په شان هلته به ناست کارونه به کوې دفتري اډمنسټریشن به سنبالې حکومت به ته کوې او دا به دله څه کوې دا به دله جماعت سنبالې مړی به دله سنبالې زنانه به دله سنبالې مطلب دا چې نکاح به دله تړي او قبر ته به دله ښکته کوي او بیان وغیره دا به مولا د ملک بادشاه یو وزیر دا نشي جوړېدلی دا یو تقسیم یې کړی چې لکه مولا په سیاست کې څه کار دی او هغه پالیسي استعمال کړه چې ډیوایډ اینډ رول نو اوس مولا صاحب ځان له کار کوي او استاد صاحب ځان حال دا چې دا دواړه زما د معاشرې مهم افراد دي یو مې دیني تربیت کوي یو بل مې دنیوي تربیت یو سره دین دی او بل سره ټکنالوژي ده نو دا فرق ولې دی دلته فرق راغلی نو چې کله فرق راغی نو دې نظام تعلیم موږ ته یو بل شی راغی هغه دا چې مخلوط نظام تعلیم راته راغی مخلوط نظام تعلیم کې جنۍ او هلک ښځه او سړی دا مشترکه کینی اختلاط بکی د اسلام هغه اصول د پردې مات کړل چې مات کړل نو اوس دلته سوال راځي چې جنۍ عصري علوم کولی شي که نشي ولې نشي کولی دغه عصري علوم د کوم ځای نه راوتي
دا ساينس ټیکنالوژي موږ ته چا ښودلې دا د اسلام برکات دي او ګولډن ایرا اف اسلام چې ورته ویل کېږي 3 صدۍ او 4 صدۍ په دې کې بهترین ساينټسټ اسلام دنیا ته ورکړ کاغه په هر یو نوع ته واخلم کو زه دا غو نمونه واخلم نو ختمېدون کېږي دا اسلام پیداوارو چې علم او د ساينس علوم مخترع کړ په سپین باندې شیخ او مسلمانانو 900 کال حکومت کړی دی او سپین باره کې او د یورپ باره کې هغه وخت کې به لفظ استعمالېده د ډارک ایجز اف یورپ یورپ د تور تنبو او ورځې هغه وخت کې مسلمان چې په هغه سپین او په یورپ باندې حکومت کوي نو هغوی د ساينس او دې کې دومره ترقي کړې وه چې سټریټ لیمپس په هغه وخت کې جوړ کړي وو نو یورپیانو به د عربي زده کوله چې لکه د ترقي لکه چې په عربي کې لکه نن سبا چې انګلیس زده کوي نو مطلب پخوانه د مسلمانانو دین دپاره د دنیا لپاره خدمت کړی مسلمانانو دنیا ته ډېر څه ورکړي دي خو دنیادارو اسلام ته بیا څه نه دي ورکړي بلکې د اسلام خلاف همیشه د پاره سازش کړی دی نو اوس دلته راځو چې دا تحفه موږ ته راکړه هغه دا وه چې مخلوط نظام مخلوط سیټ اپ هغه حکومت لپاره دی هغه د یونیورسيټي لپاره دی که د هر یو شیز لپاره د ښځو ونډه پکې معلومه ده دا به ښځې کوي موږ دا نه وایو چې خلک د روزګار نه کولی شي ښځه نفقه هم ګټلی شي ښځه کار هم کولی شي ښځه سبق هم خو هغې دپاره اصول دی هغه اصولو کې دننه ځان له سیټ اپ ورته جوړ کړه ځان له ځای ورته ورکړه چې دا ښځه د عزت زما دی که نه خو ستا خور ده مسلمانان سره ورونه هغه به زما هم خوري زما عزت په هغې باندې لازم دی د هغې عزت په ما باندې لازم د هغې ته ځان له اصول ورکړه اوس جینۍ عصري علوم دا کولی شي څنګه چې دیني زده کړې کوي دغه شان عصري هم کولی شي خو د هغې دپاره ځان له اصول دی مخلوط نظام کې نه په دې کې ممانعت نشته چې جلۍ د علم نه کوي که چېرته ممانعت وی نو د الله تعالی رسول به عایشې ته علوم نه ښودل هغې به د هغې نه احادیث نه رانقل کول څه دپاسه تقریبا 10,000 احادیث هغې نه رانقل صحابیات ام سلیم رضی الله عنها مهم چې کومې د زنانو مسلې دي کشیده هغې رانقل کړي دي داسې په صحابیاتو کې د هغې نه پس تابعات د هغې په دور کې داسې صحابیات چې د هغې شاګردانې پاتې شوي د هغه ښځې وي او هغه محدثین وي دا راغلي بیا راسه وروسته دور کې دا اوسنی دور په دې کې ډاکټره ضرورت دی انجینر ته ضرورت دی د معاشرې د فلاح بهبود دپاره ټیچر ته ضرورت دی نو شریعت اسلام موږ د دې نه منع کوي چې موږ د ښځه راونیسو هغه فتنه شیخ لکه بعضې خلک وایي چې دا فتنه د مخلوط تعلیم صحیح ده خو موږ ویل چې مخلوط مه کوه دا موږ ته معلوم دی موږ په سکولونو کالجونو کې سبقونه ویلي دي مخلوط تعلیم واقعا هلته ډېر فحشایي خو چې مخلوط نه شو مثال او ته هلته د حجاب او د نقاب پابندي ولګوله چې ښځه به په نقاب حجاب کې راځي ټیچر دپاره دی یو دغه برابر که اصول وضع که تعلیم هغه حاصل که دغه ډېره کمه فتنه جوړېږي په مقابله دې کې چې یو ښځه سړي ډاکټر ته ورځي هغه ورته په سینو او په بدن باندې لاسونه وښي نو هغه غټه فتنه ده چې یو سړی لګېږي هغه نه به زنا ډېره واقع کېږي دې نه به واقع کېږي نو هغه کې باید ستاسو خبره شي فرق وکړی شي چې نه دې طریقې سره باید علم حاصل کړي دا مهمه ده او که چېرته تعلیم موږ ښځو ته ور نه کړو دا هم کېدی شي چې دین په اړه کې هم داسې خاماران شته چې هغه زموږ د عزتونو سره لوبې کوي ولې تعلیم د نشوالي د که موږ یو جینۍ ته تعلیم ورکړو ټولنه کې موږ سره اوچته شي پټه شي پوهه شي نو هغه د دغه ډاکټر چې کوم فاحشه ډاکټر د هغې نه هم ځان ساتلی شي او کوم ملا چې فاحشه ملا د هغې نه هم ځان ساتلی شي کوډګر تعویزګر او چې د تعویزو د کوډو په نوم باندې خلکو باندې لاسونه عزتونه لوټ کوي کل د دې نه هم دا په څه باندې کې دا صرف په تعلیم ایجوکیشن باندې دا کېدلی شي او دا ممکن ده سیسټم ورته جدا کړه سیټ اپ ورته جدا کړه ترتیب ورته جدا کړه که څوک پابندي لګوي دا پابندي د جینکو په تعلیم باندې بې ځایه ده د اسلام د اصولو سره خلاف کار او یورپ کې شیخ ما داسې یونیورسټیانې لیدلې دي سکولونه ما لیدلي کالجونه چې هغه کې سپریټ ایجوکیشن شته دی په لندن کې ما ته معلوم دی چې داسې سکولونه او کالج یونیورسټي دي چې سپریټ ایجوکیشن دی او د هغو نتیجه په مقابله د هغو کې چې کو ایجوکیشن دی ډېره ښه نتیجه ده ولې ځکه طالب ټول فوکس چې دی هغه په ایجوکیشن دی دې کې هلک ته چې څنګه جینۍ ته څنګه فایده هلک ته هم فایده ده ځکه چې په یو کالج کې یونیورسټي کې تاسو سره جینکۍ 15 او شپږ ناست دي او تاسو مخکې صف کې هغه ناست یا مثال مخکې رو کې هغه ناست دي نو ستا ټول سوچ فکر د تعلیم نه وړي ستا فکر بدای چې ورګه دغه جنایز څنګه امپریس کما څنګه هغه د پاره نوې جامع تعلیم معلم خصي به ختم نه دي کې دوه ته فائدہ لري بالکل چې د جنسونه چې الله تعالی پیدا کړی دي خو سړی د خزر لپاره د خزر سړی لپاره ده خامخا میلان کیږي چې میلان کیږي انسان فطرت شوق دا وی چې رسوزام خسته کوم څوک را نه امپریس شي او دا وکم دغه شان د جنۍ ارزو هم وي کس منګه دا خبره کوي چې صرف زمون سوچ دي زمون فکر نه هغه صنف مخالف دی یره دا
خزه الله د سړي لپاره پیدا کړو، سړي د الله تعالی د خزه لپاره پیدا کړی، دا د یو بل نه به فائدہ اخلي. نو جنس مخالف شخص دا سکون اخلي انسان د بل نه، خزه د نر نام دغه شان کو فزیکل وګورو، ذهني وګورو، معاشرتي وګورو. نو چون کې تخلیق د الله تعالی داسې دی چې میل فیمیل لپاره پیدا کړی، فیمیل د میل لپاره پیدا کړی. نو کچرته سړی په دې کې ورش مخلوق نظام کې یا مخلوق نظامی تعلیم، نو د هغې نه هغه چې کوم مقاصد دي هغه ترې پاتې کېږي. نو دې وجې نه جان سیټ اپ پکار ده سیپریټ. ډېرو ملکونو دا کړي دي. نو په ځای دې چې موږ پابندي ولګو په تعلیم باندې جنکو، هغې دپاره دغه شان حدود مقید کول پکار دي چې داسې وکړي داسې وکړي، دا به ډېره زیاته فایده وکړي. شیخ یو ځوان په معاشره کې څنګه بدلون راولي؟ څه کارونو کې؟ لکه مخکې موږ ویل چې ځوان معاشرې په تربیت کې څه کردار، نو هغه متعلق دا خبره چې څنګه بدلون راولي، څه ترتیب هغه اختیار کړي؟ ځوان موږ دې ته اشاره مو وکړه شیخ صاحب، هدف مقرر کړه. هدف چې کوم په معاشره کې کمزوري ده دا مقرر کړه، هغې باندې کار وکړه، ځان له کار نه کړي. هغه هدف باندې که ته ځان رسوي، ټیم ورک ته ضرورت دی. ټیم کې کسان واخله، فکري طور باندې هغه برابر کړه، هدف ته کار وکړه، ریسرچ وکړه دا کار زه کوم د دې مثبت اړخ څومره دی، منفي څومره دی، او هغه کار چې تا حل کړه بیا بل راواخله، بیا بل راواخله. دغه شان په معاشره کې کردار ادا کېږي د ځوان دپاره، او ځوانان یې کولی شي. ځکه کولی شي څومره چې هم انقلابونه دي، څومره هم چې بدلون راغلی دا ځوانانو راوست. لکه نږدې وخت کې عرب سپرنګ چې ورته ویلی کېږي، یو انقلاب پیدا شو. چا وکړو؟ شاته یې څوک وو؟ ځان نه خبر. څوک پکې وو په میدان کې؟ ځوانان. په ترکي کې چې کومه کوتتا وشو، څوک راووتل؟ ځوانان. په میدان څوک لوبېږي؟ ځوانان. خو باید ځوان هوښیاران وي، هسې نه چې ځوان د بل سړي د پلان ښکار شي. مقصد دا دی چې ګوره داسې کوتداو کې هر چا که را داخل کړلی را نوزه پکې مه ګوره چې مقصد څه دی، هوښیار اوسېږه. مقصود صرف زما دی چې د هغو جذبه مقصود وه. مقصد دا ته کوم هدف دی په هدف ځان پوهې که، هسې نه چې څوک ډایورټ کړي بل طرف ته روان نه. ستا هدف به مستقل وي، ذهن به برابر نو کار کېږي. او بل دا مه وایه چې ما کار وکړو فایدې نشته، نه، تسلسل ځان کې پیدا، استقامت، جستجو کوه. دا مهم شی دی، دا پیغمبري صفت دی، دا صحابو نه موږ ته راپاتې دی چې مستقل مزاجي د انسان یو هدف ته رسوي. نو ځوان کولی شي چې په معاشره کې کردار ادا کړي صحیح طریقې سره. خو د هغې دپاره موږ چې مخکې اشاره وکړه اخلاقي، دیني، دنیوي تربیت دا مهم دی. جزاک الله خیر شیخ صاحب، الله ستاسو ژوند کې برکت واچوي. ملګرو انشاءالله یو بل موضوع باندې به شیخ صاحب سره بیا دا کوو خبرې کوو. هغه پورې السلام علیکم ورحمت الله. Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio.